السلام علیکم ټولو هیوادوالو ته د لحظه با بهیر پیش ته ښه راغلاست. زموږ لومبنی ویډیو ده البته، او دغه ویډیو به د اسلامیات مربوط وي او دلته زموږ ګلالۍ زده کوونکي ټول ولاړ دي او همدې تمه دي انشاءالله چې تاسو اماده یاستئ. تاسو نه یو څو پوښتنه وکړم. اماده یاستئ؟ سمه ده. اول به زه د دوی نه د دوی نومونو پوښتنه کوم. ستا نوم؟ سلیمان. سلیمان جانه، تا نه به زه یو پوښتنه کوم. مونږ چا پیدا کړی یو؟ الله جل جلاله. الله جل جلاله. ستا نوم؟ زید. زید جانه، ته به مونږ ته دا سوال ځواب کې چې اسمانونه، ځمکه، کائنات چا پیدا کړي؟ الله دې دعوک. شابسې. ستا نوم؟ یوسف. یوسف جانه، زمونږ د پیغمبر نوم څه ده؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. شاباس. تر اوسه خو ټول ځوابونه صحیح دي. څلورم سوال به زه تا نه غواړم. ستا نوم؟ سمیه. سمیه جان، آسماني کتابونه څو دي؟ څلور. ماشاءالله. ښه، دا بل اړخ به زه دې نه پوښتنه کوم. ستا نوم؟ امنا. امنا جانې، د آسماني کتابونو نومونه؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم. قرآن کریم. ماشاءالله. شپږم سوال دا، ستا نوم؟ حبیب. حبیب جانه، ته به راته وایې چې قرآن کریم پر چا نازل شوی؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. ستا نوم؟ توصیف. توصیف جان. ماشاءالله. ښه، زه به تا نه 3 سوالونه کوم. څو؟ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پلار نوم؟ عبدالله. عبدالله. د مور بیبي نوم یې؟ بیبي آمنه. بیبي آمنه. او د نیکه نوم یې؟ عبدالمطلب. عبدالمطلب. ماشاءالله، د ټولو ځوابونه ښه. نو تاسو لایک، شیر، کمنټ مه هېروئ. ستاسو د حمایت په هیله. ډېره مننه.